السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېره خوندوره ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په دې هیله ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ. ستاسو ملګري نن په دغه ویډیو کې د روښه ستاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو په مسنجر کې بل چاته وایس میسج کول غواړئ چې وایس میسج ورته وکړئ، خو هغه وایس میسج ملګري ستاسو بیا ورنه ډیلیټ کړئ، خو هغه وایس میسج چې کوم هغه ورنه ډیلیټ شوی نه وي، هغه وایس میسج موجود پاتې وي. ستاسو ته ملګري نن د وایس میسج مکمل ډیلیټ کوله طریقه چې در وښایي ستاسو په دغه طریقه سره وایس میسج ډیلیټ کړئ. ویډیو اخره پورې ګورئ. که ستاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې چې کوم د غنټۍ نشان دروازې په دام د کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه غنټۍ نشان د کلیک وکړئ، ستاسو چې دلته ملګري دغه پوس په سر کې آل آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ په دغه آلم د کلیک وکړئ چې زما هر ویډیو اپلوډ کړئ چې ستاسو ته په قدر ورسي. ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښ شوله د ویډیو د سره لایک یې صحیح کړه ملګري، لایک ضروري دی. که غواړئ ملګري چې دغه ویډیو د نورو ملګري سره شیر کړئ، دلته راشئ په شیر بټن د کلیک وکړئ ملګري، ستاسو دغه ویډیو د هر چا سره شیر کولی شئ. صحیح ده ملګري، نه راځو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوم. د موبایل سکرین ته راغلی سیده ملګري، دلته زه غواړم ملګري چې دلته په مسنجر کې بل چاته وایس میسج وکړي، هغه میسج ملګري بیرته ورنه ډیلیټ کړه په مکمل توګه. لکه ځینې خلک دغه میسج ورته وکړو وایس میسج، خو وایس میسج چې دا ډیلیټ کړو خو بیا ډیلیټ نشي، هغه میسج موجود وي. صحیح ده ملګري، دلته چې کله ماته مسنجر اخلا چې ستا ته چې دلته ملګري دغه آی ډي ښکاري، دغه سلیم په نوم د آی ډي زه غواړم چې دلته ملګري و دغه کس ته وایس میسج وکړه. صحیح ده ملګري، ته زه وایس میسج ورته کوم. صحیح ده، ګورئ دلته ملګري ما وایس میسج ورته وکړل. صحیح ده ملګري، زه غواړم چې دغه وایس میسج بیرته بیا ورنه ډیلیټ کړه. صحیح ده ملګري، دلته زه په دغه میسج ورنه ډیلیټ کوم. صحیح ده، ستاسو دلته راشئ دلته په دغه میسج هم د ګوته ونیسئ. چې کله تاسو ملګري دلته ګوته په ونیوله په دغه میسج هم دی، ستاسو چې دلته ملګري دغه لاندې بالټۍ ښکاري، دلته راشئ په دغه بالټۍ کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه بالټۍ کلیک وکړل، ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته 2 صفحې راخلاصې شي. ګورئ ملګري په دغه لاندې هم د خلکو ډیلیټ کوي ملګري، خو په دغه هم د مکمل نه ډیلیټ کېږي، وایس میسج بیا موجود وي. ستاسو چې دلته ملګري دغه اولنی آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ په دغه اولنی آپشن د کلیک وکړئ. دغه وایس میسج چې کوم دی ملګري دغه په مکمل توګه دغه ځینه بل چا نه ختم شي، وخت چاته وایس میسج نه اړوي. صحیح ده ملګري، دلته ملګري دغه وایس میسج بیا زه ستاسو ته درښکاره کوم چې دغه وایس میسج چې کوم ورته وکړه دغه وایس میسج ختم شه ډیلیټ شه که مکمل نه شه ډیلیټ. صحیح ده ملګري، دلته ستاسو چې دغه مسنجر ښکاري، دلته ما په مسنجر هم د کلیک وکړل. چې کله دلته ما په مسنجر هم د کلیک وکړل ملګري، دلته ما دغه خپله آی ډي هم د کلیک وکړل. چې کله دلته ما خپله آی ډي هم د کلیک وکړل، ګورئ ملګري ستاسو په خپله لاندې ورته کتلی شئ چې دغه وایس میسج چې کوم دی دغه په مکمل توګه ډیلیټ شوی دی. صحیح ده ملګري، ستاسو په دغه طریقه سره ملګري وایس میسج مکمل ډیلیټ کولی شئ. صحیح ده ملګري، دا وه زما نوی ویډیو چې ستاسو ملګري نن دغه خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې در وښوله. صحیح ده ملګري، ستاسو سره ملګري بله ویډیو پرې اجازت غواړم. د الله په امان.